څنګه یو هلک د خپل ملګري ښځې سره ناروا اړیکه جوړوله او ښځه یې بیا ورسره څنګه راضي شوه. دوستانو، دا یو ډېره عبرتناکه قصه چې رښتینې هم د تاسو سره شریکوم. ویل کېږي چې یو جینۍ چې نوم یې نه دی ښودل شوی او مستعار نوم یې لیلا ښودل کېږي، خپل خاوند نعیم سره یې ډېر زیات په خوشحالۍ باندې ژوند تېرولو. کور یې داسې د خوشحالۍ او د مینې نه ډک و. خو نعیم چې و دا یو کاروباري سړی و او د ده یو بل ملګری و چې هغه ملګری یې د ماشومتوب و او هر وخت به د دوی کور ته آزاد هم تلو راتلو. یوه ورځ داسې کار وشو چې نعیم د کاروباري سفر دپاره د کور نه بهر لاړو. نو د ده دغه ماشوموالي چې کوم ملګری و، دا د دې نعیم یعنې د دې خپل ملګري په نه شتون کې چې هغه کله په کور کې نه و، نو بیا به د دې خپل ملګري ښځې کره ډېر زیات لو راتلو او لیلا سره به یې ډېر زیات ګپ شپ لګولو کوشش کولو. د دوی ترمنځ ستر پرده نه وه. نو په همدې وجه باندې د ډېر کوشش کولو چې هغې ته ځان ډېر نږدې کړي او هغې ته دا تسلي ورکړي چې زه ستا ګینې یو ډېر ښه ملګری یم. خو د هغې زړه ته دا تسلي نه ورکول کېده ځکه چې هغې خپل خاوند سره ډېره زیاته مینه لرله. خو ده به همدا کوشش کولو. کله چې خاوند یعنې نعیم یې د لرې سفر نه بیرته کور ته راغی، نو دې ولیدل او دا کوشش یې کولو چې اوس په کومه طریقه د دوی دواړو په خپل منځ کې څه خبره څه ورانې راولي چې دغه ماشومتوب ملګری زموږ په کور باندې بند شي. نو یوه شپه داسې وشول چې دغه ښځې د خپل خاوند موبایل کتلو چې په موبایل کې داسې څه پیدا کړل چې د دې خاوند او د دغه ملګري خپل منځ کې چې کوم خبرې شوې وي، نو دا ښځه ډېره زیاته هوښیاره وه. د دې نه دا معلومه کړله چې دغه د ماشومتوب ملګری زما د خاوند یعنې د نعیم د دې کاروبار د بربادولو کوشش کوي او یو غلط لوري ته یې بوځي. نو په دې وجه باندې دا ښځه چې ډېره هوښیاره وه خپل خاوند ته کېناسته، خپل خاوند یې په الف نه یې پورې پوه کړلو او دا یې هم ورته وویل چې زه تا سره دوکه نه کوم، که ما تا سره دوکه کوله نو ما به هغه سره داسې کار کړی، خو هغه ته او زما کور هم بربادول غواړي او ستا کاروبار هم خرابول غواړي. نو په دې باندې چې کله نعیم پوه شو، نو په هغه وخت یې د دغه خپل ملګري سره اړیکې ختمې کړلې، یعنې هغه سره یې یارانه دوستانه هم ختمه کړه. دوستانو، دې قصې نه موږ دا پیغام اخیستلی شو چې اعتماد یو داسې شی دی، که یو ځل مات شي نو بیا یې جوړول ډېر زیات سخت وي، او دا هم ده چې یارانو دوستانو سره د کور ستر هېڅکله هم ماتول نه وي پکار.